درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې د کابل بازان او بند امیر ټیم لوبډلې په زرګونو مینوال او هیوادوال ګراوند ته راغلي تر څو ملي اتلان په شور او شوق سره له نږدې څخه تشویق کړي. کابل بازانو ټیم مینوال یم. د کابل بازانو مینوال یم، په خاصتا د ګربز. بند امیر طرفدار یم. ګربز مینوال یم. د بند امیر د ټیم مینوال یم. د کابل بازانو طرفدار یم. زه خو راغلی یم خاص کر محمد نبي ساخي لپاره هغه شتون کې نشته دی. بیا د هغه نه پس محمد شهزاد محمدي مې خاص دا پیروټ انډیوال یم ښه صحیح. بند امیر ټیم لوبغاړی مینوال د راشد خان یم. د کابل بازانو ما خپل هغه لوبغاړي خوښ چې ښه بازي وکړي، ښه لوبه وکړي. کومه لوبډله چې ښه لوبه وکړي موږ د هغې طرفدار یو. لغمان څخه راغلی یم، په ډېره خوشحاله یم چې په داسې وخت کې موږ ته داسې لوبې تیاره کړي. کابل بازان غږیزه لیګ اتم پړاو شروع شوی ده. بالخصوص د میرویس اشرف څخه ډېره مننه چې نوي ځوانانو ته دا موقع ورکوي چې په خپل کورني کرکټ کې ښه مهارت وکړي او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. رحمان الله ګربز ته کوم وخت هغه ایشیا کپ وګټل 3 کاله مخکې، هماغه ورځ کې د ما زوی هم پیدا شو، هغه نوم ما هم رحمان الله ایښی ده. کلی زمان خان سره کیوبین نه راغلی یم، د ګربز مینوال یم.